أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د دغه خلقو رد کوي چې دوی د ظنون نه یو شی الله پاک حلال ګرځوله دوی حرامي چې دا حرام ده، یا یو شی حرام ده دوی ظنون طرف نه دغه ته حلال چې دا حلال ده. دا د رد کوي الله چې دا به د خپل ژبې درویغ یي. ګوره د هیل او د حرمت تعلق د الله سره ده. دا صفت الله پاک تحصیل ده چې څه شی الله حلالوي او څه شی حراموي. مخلوق کې دا هیڅ چاته هم دا حق حاصل نه ده، نه د چا دا د اختیار شته چې آپ خپل یو شی حلالوي یا حراموي. حتی چې نبی علیه السلام په خپل څومره عظیمه هستی دو، یو وخت کې د ګوبینه نه د قسم وکړو څه د ښځینه او مسلې وې. مازدیګر وخت کې په علیه السلام په خپلې بیبیانو باندې داسې چکر لګوم، لاس منټه یې سره تېر کړه، داسې لاس منټه 2 منټه یې بلې سره پوښتنه به یې کوه څرنګې حال ده وغیره وغیره. بیا زینب رضی الله تعالی عنها دغې به علیه السلام ته داسې ګوبین راخوسته. خوش شی پیغمبر علیه السلام ته ډېر پسند و. نو په دې کې د زینب رضی الله تعالی عنها به کوشش دا و چې علیه السلام ورباندې خوشحول شي او درنګې مو سره به لږ غوندې ټیم زیات تیر شي. نو عایشه رضی الله تعالی عنها او حفصه رضی الله تعالی عنها ته پته ولګېده چې دا خو زینب داسې چل کوي. نو دوی په خپله کې دا سره مشوره شوې چې داسې چال به وکړو چې کمو ته اول روغ د زینب نه بعد. عایشې وی ته وویل رضی الله تعالی عنها نو زه به ویدم چې الله پیغمبره د تو د خولې نه د مغافیر وبوسي او دا داسې ګل غوندې و چې د دې بوی خوندور نه و. بدبوی ونه شوی دی خو بوی خوندور نه و. نو دا یې به پوښتنه وکړي چې مغافیر خو مو نه دي استعمال کړي. بیا به موږ ورته وایو چې کېدای شي چې ګوبین دې خوړلی هغه مچۍ چې وي د مغافیرو د ګل یې رس نه چوړ کړی هرخوستی آپ ګوبینه کې شامل وي، نو تو به د ګوبین به د خوړلی هغه مغافیر چې پکې شامل وي دا به د هغې اثرات وي. نو که مو ته اول روغل زه به دا ویته یم، حفصې که تو ته اول روغل ته به دا ویته. بیا پیغمبر اسلام پوه شي چې بس دا خو د ګوبینه ته اشاره وکړه دا به بیا نه استعمالوو. دغسې وشول چې اول حفصه رضی الله تعالی عنها ته روغل. نو حفصه رضی الله عنها چې الله پیغمبر یې خپلې نه داسې مغافیر وبوسي، نبی اسلام پوه شو چې دا د ګوبین خوند نه ورکوي. قسم یې وکړ چې دې نه بعد به زه بیا ګوبین نه خورم. الله پاک آیت پر نازل کړه یا ایها النبی ای مبارکه پیغمبره لما تحرم ما احل الله لك چې کوم شی الله دې ته حلال کړه دا په ځون ته ویلې حرامه. ګوره دا مسله جدا ده. داسې پیغمبر اسلام چې مطلق ګوبین دا حرام ده په خپله سره یو قسم مې نه چې زه به دا نه استعمالوم، دا ځون ته جدا مسله ده. خو داسې شی نه هم ګوره قسم سړی وکړي نو د هغې حکم دا ده چې دغې قسم کې خیر ده، دا قسم دې نه وایي ځون پکې خانیس کا او دا قسم دې ټیک نه و خوندور نه و. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم الله فرمایي چې الله تاسو باندې لازم کړي دي دا چې خپل قسم نه ته ځون حلال کا قسم دې وکړو. نو علیه السلام قسم وکړه الله ته چې یا ایها النبي لم تحرم ما حل الله لك
چې کوم شی الله ته حلال کړی ته په ځون ویلې خرمای تبتغي مرضات ازواجک په دې کې ته د خپلې بیبیونې رضا طلب کوي چې په دې بیتونه ښځې خوشحالي شي. داسې قسمونه بیا ونه کړي دغه قسم هم بس ختم کا. یو کس ته چا نه قسم وکړه چې دې سره به مثلا زه بیا غږېږه نه نو که ترحمي ده حرامه ده که نه. لہذا اوس د څه حکم ده هلې قسم کړه ده هلې که ترحمه ګناه کې مبتلا شو نو د دې د پر حکم او مسله دا ده چې دا د هغې سره تعلق جوړ کړي او د قسم کې د ځون حانیس کړي ای سره د وغږېږي ای سره د روغه وکړي اینه پس د قسم چې کومه کفاره دو کا دای مالداره ده نو بیا به لاسې مسکینونو ته 2 ټیمه مړۍ ورکوي یا د 2 ټیمې د مړۍ خرچا به ورکوي هغې خپل خپل شرایط دي او که د هغې مړۍ نه ورکوي نو کپړې به ورته کوي غلام زدول خو اوس غلامون خو شته نه غلام زدول دي او که د دې طاقت نه لري بیا 3 ورځې لګاتار رژي دي چې دا بدای نسی. بهرحال د احلولولي د احرامولي خبره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تم د دې اجازت نه علی رضی الله تعالی عنہ یو وخت کې د ابو جهل د لور سره د نکاح اراده وکړه. نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې علي داسې اراده لري. نو دا واقع ده د غزوه بدر نه ډېر بعد ابو جهل دې وخت کې مړ شوی ده وغیره. علیه السلام علي رضی الله عنه غوښتم ویل چې زه داسې خبر شوی ته داسې اراده لرې. علي رضی الله چې او اراده مې شته. علیه الصلاۃ والسلام مې ته وایي چې بیا داسې وکړه چې اول د ایمو بچی ته طلاق ورکړه فاطمه ته. اینه بعد ته ابو جهل څه کوي چې چا بچی سره نکاح کوي کوه. نو علي رضی الله ته وایي چې آیا دا ابو جهل د لور سره د مودې پر نکاح حرام ده؟ علیه الصلاۃ والسلام مې ته وفهم چې لست احل حراما ولا احرم حلالا. د دې واک او اختیار د مو سره نشته چې یو حلال شی د هغه زه حرام که او یا حرام شی د هغه زه حلال که. نکاح چې د الله په شرایطو باندې پورایي مسلمان دو دادو نو بالکل د نکاح جایز ده د سره. دا ځنه د ابو جهل لور سره ته نکاح جایز ده خو البته د مو د بچی مزاج دا جدا ده او د ابو جهل د خاندان د هغې د ښځینه او مزاج دا جدا ده. نو د مو بچی سره به د هغې وختري صحیح طریقې سره کېږي نه. لہذا سبب د مو بچی ته تکلیف وي نو ځین چې په مال هغه فارغه که. علي رضی الله تعالی عنه چې بس مو د پر الله پیغمبره دغه خبره کفي ده. فاطمه زه د ځون نه په یو صورت هم نشه جدا کوی. بهرحال نو دې آیت کې الله جل جلاله د دغه خبرې بیان کوي چې د حل او د حرمت مسله دا د الله پاک سره تړلې دو. حلولوله او حراموله دا به الله کوي دا بل څوک نشي کوی او که څوک یې چې دا زه کوی شو نو دا درویغ یې. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب او تاسې مه یایئ لما هغې شی ته تصفو چې بیانوي السنتکم ژبې د تاسې الکذبه درویغ. درویغ دا دی هذا حلال و هذا حرام چې دغه حلال دی او دغه حرام دي. څه دی پوره لتفتروا علی الله الکذب دی پوره تاسې جوړ کړئ په الله پاک باندې درویغ. ان الذین بشک هغه خلق یفترون علی الله الکذب چې دوی جوړوي په الله پاک باندې درویغ لا یفلحون دوی نشي کامیابی دی. متاع قلیل فایده اوچتول دی ډېر لږه. دنیا کې که سړی ډېرې ګډې وډې کوي په غلطه طریقه مال دولتونه جمع کوي یو حرام شی دی چې نه دا حلال دی دا مو د پوره جایز دی. ډېر داسې دا کسې لګیا په سود کې مبتلا وي نه چې دا سود نه ده. نو الله فرمایي سشته ځون ته آخرت ښه روپۍ د دنیا څو ورځې شوشته کوئ او څو ورځې ځون ته فایده حاصلوئ هر څه په دې نه پوتي آخرت په دې تباه برباد شي. متاع قلیل فایده اوچتول دی لږ غوندې ولهم عذاب علیم دوی دې پر بوی عذاب دردناک. وعلى الذین هادوا حرمنا اوس الله څه شی حرم کړي په چا حرم کړي الله دې هغې بیان کوي. وعلى الذین په خلکو باندې هادو چې دوی یهودیون دي حرمنا ما قصصنا علیک من قبل موږ حرام ګرځولي هغه شی چې موږ بیان کړي علیک په تو باندې من قبل د دغې نه مخکې حال په سوره انعام کې اومه سپیره کې الله پاک بیان کړي دي چې په دغه یهودو باندې
د دوی د سرکشۍ د وجې نه هغه ځناور چې د هغې پښې سره میلاو وي لکه د اوښ کسې دا پرندو کې دا پتخه وغیره کسې او دارنګې اوس د الله ور باندې حرام کړي وي الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم البته کومې اوس د په ملیا باندې پوس پرتی وي یا د کلمې سره لګېدلي وي نو یا د اډوکي سره لګېدلي چونکې په بیرولو کې مشقت ډېر خدای پاک دا په سالو د دوی سرکشۍ د وجې نه بیا دوی هم الله پاک مشقت کې مبتلا کول حلال دا د حلال دی دا ته حرام دي نو چې دا موږ د بیان کړي مخکې دی نه وما ظلمناهم او موږ په دوی باندې ظلم نه وکړه ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی و چې په خپل نفسونو باندې ظلم کو ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله بیا بشک سر رب تو د پر د خلق عملوا السوء چې دوی عمل کوي ناکاره د برایي ولا ګناه عمل وکي نو دا آیتونه ډېر د امید آیتونه دي چې ګوره ګناه چې سړی کوي دا په نپیای کوي کدی د خپل عاقبت نه خبر شي که نه سره به ګناه ته نږدې نشي دې ټیم کې نفس او شیطان په ده غالب شي ګناه په وکړي خو ګناه وشي اوس په خپله ګناه سړی ټینګېږي نه بلکې ډایرکټ دا احساس پې ته پچار ده چې یاره دا خدای الله نه فرماني ته ارنه وشوه اوس که په ده وخت کې مو ته مرګ روغم نو الله ته به زه په کوم مخ باندې درېږم بیا به زه داسې نه کوم بس نو دغه خلکو الله پاک بیان کوي بیا بشک سر رب دې تو دې پر دغه خلکو عملو سوء چې دوی عمل کړی دی ګناه بجهالت په نپوهۍ سره ثم تابوا من بعد ذلك بیا دوی توبه وباسي فورا بعد د دې نه واصلحوا او د خپل عملونه درست کی ان ربک من بعدها لغفور رحیم بشک سر رب دې تو بعد د دې نه خامخا بخشون کا ذات آرام کون کا ذات تا ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا بشک سر ابراهیم علیه السلام دا یو امت قانتا لله تابعدار دې پر د الله پاک نو امتن امت یعنی امام او پیشواو تابعدار دې پر د الله پاک حنیفا فطری موحد وو ولم یکن من المشرکین او دای نو د مشرکین نه دا ویل الله یې ځکه چې مشرکین دا داواله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو نو چې ته د هغې په دین باندې نو ته شرک ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله مشرک و هغه خو پوخ موحد و د بتونو صفایي کړي او د وخت بادشاه د نمرود سره په دې لویه جګړه ورته پاڅېدلی و یهود یې چې ابراهیم علیه السلام په دین موږ یو نو ابراهیم علیه السلام یهودي و حالانکې ته د تورات منونکی او تورات د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه 2000 سال بعد رغله ده نو بیا څرنګه ته د هغه په دین شوې هغه تو په دینو عیسیون یې نصارا چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو نو دا معنا چې د انجیل دا د ابراهیم علیه السلام حالانکې انجیل د ابراهیم علیه السلام نه 4500 سال بعد تقریبا رغله ده نو الله د دغې خبرې ټول رد کوي شاکر لانعمه شاکر گزارو ته شکریا ادا کوونکو د نعمتونو د الله جل جلاله لره اجتباه الله پاک د منتخب کړه او هدا او د رهنمایي د تکړی او اله صراط مستقیم په طرف تلیارې نیغه واتینا فی الدنیا حسنه موږ ته ورکړی په دنیا کې حسنتن بلای نکی و انه فی الاخرته بشک د په آخرت کې هم حال من الصالحین د نیکو کارونه دي صالحین نبوي ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا بیا موږ وحی کوو تو طرف ته دې خبره چې ته اتباع کوه د ملت دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې فطري موحد و وما کان من المشرکین او نو دای د مشرکینو نه واخر دعوانا ان الحمد لله